یو کس ته تپوس کوي دهری ته تپوس کوي وای دا شیطان چې د شیطان د الله د اور نه جوړ کړی د اور نه نو په اور باندې به الله تعالی سزا څنګه ورکړي عذاب به څنګه ورکړي امام ابو حنیفه رحم الله یو لوټه راواغسته لوټه دا د خاورې نه کلک کاڼي چې جوړي دا یو غټ کاڼی راواغستو در سره پوښتو سره مات شو د عدالت ته راړو قاضي له لاړو ویل ما تیره مسلې ته پوښتو کو هغه مالا سر مات کو عدالت امام ابو حنیفه رحم الله وغوښته ویل دا دی ولې امام صاحب رحم الله ورته فرمایي ما د سر نه مات کړی ما دلته تر مسلې جواب ورکو په محسوساتو کې ویل دا څنګه جواب دی چې دا دل سر مات کو هیڅ جواب دی ورنه ویل دې د اشکال داو د اعتراض داو چې شیطان الله د اور نه جوړ کړی دی نو په اور باندې بدله عذاب او سزا څنګه ورکوي نو ما ته وښوده چې ګوره سره خاورې نه جوړې او د خاورې په کاڼي باندې ستا سر مات شو یې ته وبهیده که نه و ستا ته سزا میلاویږي شیطان ته به ولې په اور کې عذاب او سزا نه میلاویږي